پیسې نشته چې چېرته یې ښودي یاره څه پسې چې ګرځېدمه میلاو شوې د خیره سره میلاو شوې د خیره سره اره ښه یو خو تاسو هر ټیم رینګونه کوئ سړیا زم ودرېږئ ودرېږئ مه ګورې لکه وړو ودرېږئ که نو ودرېږئ خو موږ وباسه ودرېږئ کار خو مې وکړو د خیره سره لکه او ماشومانان خو همغه سړي زغلولي په هغو پسې د ټول ناول تله غواړي داسې نه چې دغه سړی هغه ماشومانو ته څه نقصان ورسوي دا کار د ټول ناول دی محمده دلته کې پټ شه چې هغه سړی وینې دی وړو که تاسو زما په لاس باندې رالی که نو وژنم او بغیر د مرګ او نه پرېږدم مرګه تیاري کومه چې په دې علاقه کې مې څوک ونه پېژني څنګه چې بدنام شمه ځان ورته برابر کړمه ستړی شوم او واړه مې ونه لیدو یاره چې دو چېرته لاړو داسې نه چې سړي وله څه نقصان ورکړی یا الله خیر کې ها زما موبایل مې کوم ځای پرېښو یاره قدس داسې راته ښکاري چې موبایل مې په هغه ګاډي کې پرېښودو دا مې په یوه کې بله جوړه کړه اوس داسې نه چې ځمه هغه ګاډی سړي به ولی یا الله خیر راپېښ کړي که نه ټول اغلا به مې ونیوی شي یا الله خیر راپېښ کړي موبایل خو د خیره سره میلاو شو خو چې دا ماشومانو سره با سړي څه کړي اوس هغه ماشومانان هم بچ کول غواړي د هغو خوا هم تله غواړي که نه پاتنانو سړی راغی چپ کړه دوسته سړی ویني تاسو زما نه پټېږئ زما نه پټېده خو ډېره ګرانه خبره ده ماما منډه سمه وایي ماما منډه سمه وایي ولې هلکې څه چل دی د وړو ته دا څه وی دا واړه نه دي دا لوی دي زما ګاډی ویشتی دی ته دا یو واړه دي وې ستا ګاډی نه چل کړله چې ګاډی ویشتی دی زما د ګاډي شیشه ماته کړله نو څه قیامت راغی ماشومان دي غلطي به دې شوي نو ته اوس څه کوې وژنې د مرۍ نه نیسې زه یې وژنم نو زما د ګاډي تاوان دې راکړي زه به یې پرېږدمه د ګاډي تاوان شیشې دې ماته شو نو اسمان نه رتاو شو ستا د ګاډي څو روپۍ دي شیشې زما د ګاډي شیشه چې ده اوریجنل شیشه ده په 1,500 روپۍ ده غلی شه چغې مه وه در کوم دله دا د شابه راکوه پیسې زه به درکړم ته راکړه ځان نوکر راکړلی واړه به بهر کوڅو ته را پرېږدئ پردي ګاډي به په دغه ولي په ګټو دا واله پوره 1,000 روپۍ دي او زه شابه دي ځینې ځه واړه دې سنبال که بیا چې بیا نه ولي پردي ګاډي په ګټو میشن کامیاب او زویا د خیر سره میشن کامیاب راځئ چې اوس هغه بل کار د خیر سره وکړو هله راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام ورور مې خفه کېږم دا واخله خپلې روپۍ دا څه پیسې دي دا کوم ځای وې خبره درته کومه چې دا روپۍ کوم ځای وې او دا د کوم ځای نه موږ راوړې واوره خبره کله چې نن سهار ته په لار روان وي یو غل ستا لاره ونیوه او تا ته ووې په دې جیب کې چې څه دي دا ماته حواله کړه بیا ځه
جی زه غریب انسان یم زما سره روپۍ کم دي جي زه تاله څه درکړم جي زما نه د لبو ګوډاګې مه جوړوه ته چې د بینک نه راووتې زه د پسې را روان یم هر څه ما په خپلو سترګو لیدلي پیسې راکړه او بیا ځه تا دغه غل ته ووې چې تا هر څه لیدلي او زه د بینک نه راوتی یم او ته په ما پسې را روانې نو بیا خبره واوره دغه پیسې موږ د خپل بچي د اپریشن دپاره یوه روپۍ جمع کړې ده او زه ډېر زیات غریب یم که چېرې دغه اپریشن په وخت ونه شو نو کیدای شي زما لور مړه شي نو د خدای دپاره زما نه دا پیسې مه اخله لور به دې یا مري او یا نه خو ته به دلته کې مړ شې او پیسې په حیا عزت راکړه ځه راکړه پیسې که نه دا ککری دې خوروم ډز ونه کې پیسې در کوم جو ډز ونه کې ډز د دغې نه بعد تا دغه ټولې پیسې راواغستې او دغې بېرحمه غل ته دې په حواله کړې او ډېر زیات په ژړا شوې چې زما د لور د اپریشن به څه کېږي دغه ځای کې ناست زما بچو لوبې کولې او دغه پوره نظاره یې لیدلې وه کله چې زه د خپلو بچو خواله رالم نو دغه پوره قصه یې ما ته وکړه چې د دې غریب سره یو سړي ظلم وکړو او دغه روان دی بیا ما یو سوچ وکړو چې د دې غریب سړي مدد کول پکار دي او د هغې غل نه مخکې لاړو او د هغه گاډي ته ودرېدو او الله پاک زمونږ پلین کامیاب کو الله یو کامیابه کړه الله یو خوشحاله کړه یو غریب مرسته تاسو وکړه او زما لور داخله وه د 2 لک دغه د اپریشن وي اورې الله یې خوشحاله کړه الله پاک هېڅ چریم د غریب سره او د مظلوم سره ظلم نه کوي خو دا راته ووایه چې ستا نه دغې سړي څو روپۍ وړوې زما نه 2 لک روپۍ وړې جي بس بیا خو شکر دی ستا نه 2 لکه وړوې او موږ ته تاله 2 لکه او 80,000 روپۍ راوړې دا د خپلې لور په اپریشن باندې ولګوه ښه الله یو کامیاب کړه الله یو خوشحاله کړه دا د لور اپریشن راځه ملګرو د بعضې خلکو دا ډېر غلط سوچ دی چې زه به د چا سره ظلم زیاتی وکړم او د هغې نه به ماته فایده راورسي الله پاک د ظالم مرګتیا نه کوي الله پاک ظالم په دنیا او آخرت دواړو باندې رسوا کوي او ملګرو د هغې ورځ خوشحالي کله چې یو انسان د چا سره ښه وکړي هغه خوشحالي د دنیا نایابه خوشحالي او زړه ته سکون رسي او حقیقت دا دی چې دغه ښه کول د انسان د خپل ځان سره ته چې د چا سره ښه وکړې الله پاک د هغې په بدل کې تاله ډېر شی خوشحالیانې او ستا سره نور ډېر شی ښه کوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په طور باندې ضرور شیر کړئ